دا زموږ بعضې پښتانه څومره جرأتمند دي، څومره زړور دي، څومره جرئ دي. وایي چې دوژخ ته ځم بیا هم دا کار کوم، چې دوژخ ته ځم دا کار به نه وکړم. دومره جرأت، دومره زړورتیا. دوژخ تا ته ګپې در معلومېږي، دوژخ تا ته مسخرې در معلومېږي. الله څه فرمایي؟ وقودها الناس والحجاره، چې د دوژخ اور انسانان او ډبرې دي. ته دومره غټ جرأت کوې چې دوژخ ته ځم بیا هم کوم، چې دوژخ ته ځم بیا هم نه کوم. دا خبره ته معمولي ګڼې، په دې کې ستا هېڅ سوچ و فکر نشته. دا ډېره سخته ګناه ده. دا خپل ځان د دوژخ حقداره جوړول دي، پر خپل ځان خپله د دوژخ فیصله کول دي. کله وایي چې ګس د ده سره زه جنت له لاړ نسم. ته یې څوک چې دومره غټه خبره کوي؟ ته یې څه شي؟ د ده سره نه ځم جنت له، چې هغه جنت له ځي، هغه جنت وایي خدای ماته نه راکړي. دومره جرأت سړی کوي. په صحیح حدیثو کې واقع راځي چې موسی علیه السلام یو ورځ را روان، یو ډبرې ژړله، ډبرې کاڼې. موسی علیه السلام ورته وویل چې ولې ژاړې؟ دا ډبرې ورته وویله چې هسې نه الله پاک د دوژخ اور په ما بل کړي. موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه، ولیا الله دا ډبره و دوژخ ته مه وراچوه. اوس ګوره دا ډبره د الله د ویرې څه ژاړي. دا د ډبرې ژړا د قرآن ثابته ده. الله جل جلاله فرمایي چې ستاسې زړونه سخت دي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. ستاسې زړونه داسې سخت دي لکه کاڼې او ډبرې، او اشد قسوه، بلکې د ډبر او د کاڼ هم سخت. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله. الله فرمایي چې دا ډبره هم د الله د ویرې څه ژاړي، دا الله د ویرې څه من خشیة الله، دا د غرو څه چې را غټ غټ ډبرې راګېلې شي، نن یې سړک بند کړی، نن یې سړک بند کړی. الله وایي دا من خشیة الله، د الله د ویرې څه راګېلې شي. موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه، ولې الله دغه ډبره و دوژخ ته مه ورچوه. الله یې دعا قبوله. څو وخت بعد راغلی، هغه ډبرې هغه کاڼي بیا ژړل. موسی علیه السلام چې اوس نو پر چې ژاړي؟ د الله نبي و، الله معجزه ورښکاره کړې وله، دا هر څه ورته معلومېدله. هغه ډبرې ورته وویله چې الله ما ته په دې ژړا دومره غټ نعمت راکړي، یعنې دا ژړا دومره غټ نعمت ته چې زه د دوژخ د اوره په خلاصه کړم، نو زه دا ژړا ولې پرېږدم؟ موږ د دوژخ د ویرې څخه باید وژاړو. موږ هغې وایي چې دوژخ له ځم بیا هم دا کار نه کوم، چې دوژخ راکوي ولاکه یې وکړه. دا کار زه کوم که دوژخ له ځم کار څم؟ د یوه درد تاب نه لرې، نه د سر د درد تاب لرې، نه د غاښ د درد تاب لرې، نه د نس د درد تاب لرې، نه د یوې تبې تاب لرې، نه د یوې پریشانۍ تاب لرې، نه د یو تاوان تاب لرې. ته د هغه د دوژخ اور، د جهنم اور، ته څنګه دا خبره پر خوله راولې؟ ته څنګه دا خبرې تصور کولی سې؟ دا خولې سره ډېر احتیاط کوئ. وایي دا ساړ سړی را پورته سي، دا ټول اندامونه به دا ژبې ته ژاړي. ستا د لاسه زه ول خورم، ستا د لاسه پر ما تکلیف تېرېږي، د هر اندام ته وایي چې سمه شول. خپلې ژبې د لاسه به په دوژخ کې پراته وي. الله دې زموږ پر حال رحم وکړي.